د ثواب په نیت تر نورو مؤمنانو هم ورسوي. دوستانو غواړم د اختر لمونځ درته وښیم او په دې اړه باندې ډیرو دوستانو غوښتنه هم کړې وه. د اختر لمونځ 2 رکعته ده، که د لوی اختر ده که د واړه اختر ده، 2 رکعته لمونځ ده. د 2 رکعته لمونځ ته بعضې فقها واجب وایي، بعضې فقها ورته سنت وایي. دا 2 رکعته لمونځ کې بیا تکبیرونه دي، زیات تکبیرونه، چې په افغانستان او پاکستان، ترکیه، نورو هیوادونو کې هلته 6 تکبیره زیات پکې کوي او په عربي هیوادونو کې بیا 12 تکبیره پکې کوي. دواړه طریقې صحیح دي. کله وخت کې چې تاسو د اختر لمانځه ته ودرېدلاست، نیت به په زړه کې وکړئ، په خوله باندې ویل ضروري نه ده. ډیر دوستان هلته د اختر په ورځ باندې ولاړ وي، نیت کوم د زړه له اخلاصه 2 رکعته الواجب لمونځ کوم له ذاتو تکبیرونو سره، هلته امام تکبیرونه ځینې خلاص کړي وي. نه خیر، په زړه کې فقط دونه وایي چې د اختر لمونځ کوم 2 رکعته، یا الله دې تا دپاره الله اکبر. که په خوله باندې مختصر دونه وایي چې د اختر 2 رکعته لمونځ کوم له زیاتو تکبیرونو سره، الله اکبر هم مشکل نشته. کله چې مو تکبیر تحریمه له امام سره وکړله، الله اکبر سبحانك اللهم به ووایاسته. په پاکستان او افغانستان او ترکیه د هیوادونو کې په دې طریقه باندې کیږي. تکبیر تحریمه نه وروسته سبحانك اللهم چې مو وویله، 3 تکبیره ویلی کیږي، امام کوي، تاسې به یې ورسره وکړي، لاسونه به ورسره پورته کړي تر غوږونو پورې، لکه اول تکبیر تحریمه چې کوي. بیا امام الحمدلله وایي، سورت وایي، رکعت ختموي، بل رکعت چې راجګ سول بیا امام سورت الفاتحه وایي، سورت وایي، په 2 رکعت کې له سورت نه وروسته 3 تکبیره کوي. الله اکبر 3 تکبیر یې وکړل، په 4م تکبیر باندې امام رکوع ته ځي، تاسې هم رکوع ته لاړ شئ، 2 رکعت لمونځ به ختم شي. او په عربي هیوادونو کې دلته بیا د تکبیرونو طریقه مختلفه ده. کله چې امام الله اکبر وکړل، تاسې به هم الله اکبر وکړي، سبحانك اللهم نه وروسته امام 6 تکبیره وایي، لاسونه غوږو ته پورته کوي، تاسې هم ورسره وکړي، هېڅ مشکل نشته پکې. الحمدلله سورت دا رکعت چې وکړل، بل رکعت چې امام راپورته شي، بیا امام له الحمدلله نه مخکې 6 تکبیره وایي، 6 تکبیره کوي، لاسونه غوږو ته پورته کوي، 6 تکبیره وروسته بیا الحمدلله او سورت وایي، رکعت ختموي. په دغه دواړو طریقو باندې د تاسې لمونځ صحیح ده او مشکل پکې نشته. په عربي هیوادونو کې که تاسې لمونځ کوئ د اخترونو لمونځ، نو کومه طریقه باندې چې هلته کېږي په هغې طریقه مو لمونځ صحیح ده. په افغانستان او پاکستان کې چې په کومه طریقه باندې کېږي په هغې طریقه باندې مو لمونځ صحیح ده. بیا وروسته چې 2 رکعته لمونځ وشي، امام خطبه وایي، د هغې خطبې اورېدل واجب ده. الله جل وعلا دې موږ تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې د اختر لمونځ الله جل وعلا را نصیب کړي.